د بلخ ولایت د اطلاعاتو کلتور او پوهنې ریاست لخوا د یو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ د حق المبین کتاب د رقابتي ازموینې د پایلو د اعلان په ترڅ کې د دغه ازموینې 12 تنو مخکښو ګډونوالو ته ستاینلیکونه وویشل شول. د دې پروګرام د پیلولو موخه د اسلام له تاریخ سره د ځوانانو آشنا کول او د ځوانانو فکري وده ده. یک محفل علمی و معرفی و محفل امتحانی که به خاطر معرفت نسل آینده ما شما از اسلام و از حکمت اسلامی، معرفت حکمت اسلامی و معرفت دین محمدی صلی الله علیه و سلم است. او وقتی یک انسان خدمت دین و وطن را کرده میتونه که انسان علم، استعداد و فهم مسائل یا در بخش علوم دینی باشد یا در طب باشد یا در انجینری باشد که مهارت داشته باشد. د بلخ ولایت د ځوانانو چارو امیر د غرض د دې ولسوالۍ د پوهنې پر رول ټینګار کوي څو د هیواد ځوانان د سمې زده کړې له لارې له دیني ارشاداتو او عصري پوهې سره سم ځانونه جوړ کړي. هدف او مقصد د نننۍ برنامې موده و چې د ځوانانو ترمنځ د کتاب او مطالعې په برخه کې یو سالم رقابت ترسره شي تر څو ځوانان مو درس او تعلیم او مطالعې ته مخه کړي تر څو په راتلونکي کې د دې ځوانانو د یو ښې راتلونکي شاهدان اوسو. او اطلاعات فرهنګ بخصوص د ځوانانو چارمیت همیشه تلاش کوي تر څو وکولی شي ځوان قشر ته دا که د تعلیم مطالعې په برخه کې دا که د کار او اشتغال په برخه کې او که داسې نور برخې کې تلاش کوو تر څو موږ داسې برنامې د ولسوالیو د ښاري ناحیو او د ښار او د بخصوص د ولایت په کچه برنامې ځوانانو ته ولرو. هغو ځوانانو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه د ځوانانو د فکري ودې په لاره کې دغه بهیر د رول ستاینه وکړه او د لا زیاتو ازموینو په ترسره کولو یې ټینګار وکړ. دا ماته ډیر د افتخار ځای دی چې ما اول مقام او زه خپل د استادانو نه مدیر صاحب د سرمعلم صاحب دیو زما د انګیزې راله نور هم ډیره کړه چې ته باید درس ووایې او دې او انګیزه او کوشش و تلاشونه چې ما دغه اول مقام ترلاسه کړم. این مقام دوم رو که ما کسب کردیم بسیار خوشحال هستیم و خواست ما از اصلاحات فرهنگ و ریاست معارف اینه که چنین برنامه‌هایی را در آینده ها به شکل زیاد بگیره تا که همه جوانها رو به مطالعه بیاره و جامعه اسلامی افغانستان رشد کنه و در آینده یک جامعه بسیار پرتلاش و زحمتکش باشه تا کشور خودمون افغانستان را بسازیم ان شاء الله. ما احساس خوشی داریم به خاطر که شب و روز درس خواندیم، زحمت کشیدیم و مقام سیمی که گرفتیم ما یک نوع مشکلات بود، مشکلات داشتیم از همین خاطر نتوانستیم و ما از ریاست معارف میخوایم که سال حداقل 2 بار 3 بار این مسابقات کتابخوانی برگزار شود در بین مکتب‌ها، در بین ولسوالی‌ها، در سطح ولایت‌ها برگزار شود. د یادونې وړ ده چې د حق المبین سیالي ازموینه د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د شولګرې ولسوالۍ د یو شمېر ښوونځیو د شاوخوا 900 زده کوونکو په ګډون پیل شوې وه چې اوس د دې ازموینې ګډون کوونکو ته جایزې وویشل شوې.